سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای دوستانو دا چې تاسو ته ښکاره معلومه ده چې نن ورځ راکیره بیټ کوین د افغانستان پر وخت 12 بجې لیست شو او د غیر لومړی قیمت چې کوم و 0.415 و که څه هم دوستانو که په چېرته په دغه قیمت باندې اول موږ ته ویډرا راکړې وای خو ښه ګټه مو کولی شو خو بیا هم اوس قیمت لږ څه ناڅه راښکته شوی دی په دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښیم چې موږ یې څنګه ویډرا کولی شو او دوستانو څنګه یې خرڅولی شو او دلته به راشي دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې راکیره بیټ را خلاص کړ په ولور باندې به تاسو دغه صفحه راخلاص شي دلته تاسو ته مکمل بیلانس ښیي چې څومره راکیره بیټ کوین تاسو درکول شي دي ټوټل ایر ډراپ تقریبا دومره به تاسو درکول شي ماته 30 میلیونه شپږ لکه اتیا سره څومره راکول شوی دی او دې څخه دوستانو دغه اویلیبل چې کوم دی دغه اویلیبل بیلانس د تاسو ویډرا کولی شئ 50% اویلیبل تاسو درکوي هغه اوس ویډرا کولی شئ د 50% په راتلونکي ویډرا کولی شئ دغه لپاره دقیقاً تر اوسه نه ده معلومه خو زه به تاسو ته په ټلګرام چینل باندې بیا شیر کوم کله چې دوی اعلان وکړي نو دې څخه 18 میلیونه ماته راکول شوي دي 18 میلیونه او 8 لکه او دې څخه 1 میلیون ما ویډرا کړي دي او د 18 میلیونه او 8 لکه چې کوم دي دغه زما په پینډینګ کې دي یعنې په راتلونکي وخت کې زه ویډرا کولی شم تاسو به راشئ دلته چې کله مو راکیره بیټ خلاص کړه په دغه والټ بټن چې کوم ښکاري دلته به کلیک وخلئ دلته دوستان تاسو ته ښکاري ډیپازیټ او ویډرا اپشن اډ شوي دي تاسو ته چې څومره د ریفرل ټون درکړل شوي هغه هم دلته درته ښایي او څومره ستاسو راکیره بیټ کوین دغه هم درته ښایي زما ټوټل کوین چې دي تقریبا دلته تاسو ته ښکاري 18 میلیونه او 8 لکه دغه څخه 102.2 ډالر جوړیږي او ټوټل بیلانس ما 150 ولې دلته چې ریفرل دغه ماته 1.5 ټون راکړل شوی دی را به شي په ویډرا بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې تاسو په ویډرا بټن باندې کلیک وکړئ د ټون ویډرا تر اوسه پورې نه د خلاص شوی هغه به دوی بیا وروسته خلاصوي معلومات نشي چې کله خو را به شي دغه چې کوم ښکاري رابیټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله هم دلته کلیک واخیستم ستاسو کوم والټ ورسره کنیکټ وي مستقیما ستاسو ویډرا هغه ته رسیږي نو دلته به تاسو راشئ که لږ تاسو لږ خط لږ هغه هم لیکلی شئ مقصد څومره غواړئ زه ټوله پوره لیږم ما 1 میلیون مخکې د ټیسټ په خاطر ولیږل چې آیا دوی زموږ والټ ته رسیږي یا نه هغه ورسېدل اوس دغه د نوره ویډرا زه کومه دلته مې چې کله دغه خپل بیلانس ماکس کړ مکمل بیا به راشئ دلته په سینډ کوډ بټن باندې به کلیک وکړئ دوی وایي چې ستاسو کوډ به ټلګرام ته لاړ شي نو دلته ټلګرام ته راځي په سینډ کوډ چې کله تاسو کلیک واخلئ نو ګورئ زموږ کوډ دلته اوس مخ ته راځي زه منتظر کېږم ښه دوستانو کله کله نوټیفیکیشن نه راځي خو کوډ په داسې شکل تاسو ته راغلی وي کله چې تاسو ته کوډ راغی د کوډ به دغه ځای نه تاسو کافي کوئ زه دغه کوډ دلته کافي پیسټ کړم ښه کوډ کاپی شو بیرته راځم او دغه ځای نه به ویډرا پر خلاص کړم دلته د کوډ ورته پیسټ کړم کله چې پیسټ کړئ دوستانو را به شي لاندې په کنفرم ویډرا بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ ګورئ زموږ ویډرا ترسره شوه پورته تاسو ته ښکاري ویډرا سکسسفول شو موږ ته میسیج راغی اوس به موږ څنګه ګورو چې موږ ویډرا ترسره شوي ده یا نه دلته به تاسو شاته راشئ دلته تاسو ته هیسټري بټن ښکاري په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ دلته په ویډرا بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ ګورئ زموږ یوه ویډرا رسېدلې ده هغه هم په پینډینګ کې ښایي او دا نوې هم په پینډینګ کې ښایي خو مشکل نه لري دوستانو تاسو ته ویډرا رسیږي زما یوه ویډرا په 11 بجې او 55 دقیقې کړې وه او د بله مې تقریبا په دغه د په 3 بجې 6 دقیقو ترسره کړه نو دلته به تاسو راشئ خپل ټون کیپر ولټ چې کوم تاسو ورسره کنیکټ کړی دی زه به خپل موبایل کې ټون کیپر ولټ را خلاص کړم دغه ته به ستاسو ویډرا ورسیږي نو ما خو لومړی ویډرا کړې ده په بریالیتوب سره هغه رسېدلې وه دلته تر اوسه پورې ګورې موږ ته هېڅ شی هم دلته نه ښکاره کېږي یعنې د اوس لپاره ویډرا لپاره څه نشته خو 1 میلیون ویډرا چې کومه ما ته رسېدلې ده هغه ما دغه ځای څخه ویډرا کړله نو هیسټري ته راځم دلته تاسو ته سر کې ښکاري چې ما 1 میلیون کوین ویډرا کړل میکسي صرافۍ ته نو لږ منتظر کېږم که دغه ویډرا چېرته راورسېده ښه خبره ده که راونه رسېده زه تاسو ته د لیږلو او ټرانسفر طریقه بیا هم ښودلی شم ښه دوستانو زه ډېر وخت ورته په تمه شم دغه ویډرا تر اوسه پورې پینډینګ کې روان دلته چې تاسو راشئ ویډرا هیسټري ته 1 میلیون ویډرا مې کړې هغه کمپلیټ شوې ده بله ویډرا په پینډینګ کې روانه ده تقریبا چې ستاسو ویډرا سکسیس شي دلته تاسو سره بلاک آیډي هم راشي او دلته تاسو سره سکسیسفول لیکي او دا ویډرا به مستقیما چېرته راشي ستاسو ټون کیپر ته دلته به تاسو سره راکي رابیټ ویډرا اډ شي خو تاسو انتظار وکئ ویډرا درته رسیږي دا چې سیسټم باندې اوس لوډ زیات دی بعضې کسانو ته ویډرا ورکوي بعضې نه ورکوي خو بعضې کسانو ته وخت ورکړی دی چې تاسو ته دغه تاریخ پورې ویډرا کولی شئ لاندې به تاسو دغه ځای کې د ویډرا ځانګړی تاریخ معلومیږي چې په دومره وخت کې تاسو در دغه وخته پورې ویډرا کولی شئ اوس خو ماته نه ښایي خو دلته به تاسو ته ښکاره معلومیږي اوس راځو د خپل کوین چې کله موږ ته ټون کیپر ته راورسېدل موږ څنګه خپل میکسي ګیټ آی او یا بیټ ګیټ بلې صرافۍ ته ویډرا کولی شو
نو د وډرا طریقه اسانه ده. زه راځم په خپل موبایل کې میکس سره ما راخلاص کړئ. د میکس سره چې کله تاسو راخلاص کړئ دلته به د ولیټ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کلم چې ولیټ باندې کلیک واخسته ګوري دوستانو په دې کې د وډرا طریقه چې د ټولو اکسچینجونو ته همدغه یو ډول دلته به راشي. بیا دلته به اول د سپاټ برخې ته راشي، مشکل نه لري. کله ډایرکټ په ډیپوزیټ کلیک کوئ یا سپاټ برخې ته راځئ. سپاټ برخې ته به راشي. سپاټ برخې ته چې کله راغلی دلته تاسو ته ښکاري ما 1 میلیون کوینز وډرا کړي دي چې 6.2 قیمت باندې اوس دي، خو قیمت یې په چټکۍ سره ښکته پورته کېږي، لا ټاکلی حد معلوم نه دی. دلته به راشي په ډیپوزیټ بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. په دې پورته سرچ کې به تاسو چې ورته ولیکئ RBTC به تاسو ولیکئ. کله چې دغه ولیکه دلته به تاسو سره دغه راکي رابټ خپل کوین چې کوم د هغه راشي. کله چې راغی دغه ځای نه به تاسو دغه ادرس کافي کوي، کوم ادرس چې تاسو درکول کېږي ټون بلاک چین نیټورک به تاسو ټون ورته انتخاب کړئ. دلته به راشئ تاسو به څه وکړئ په دغه مقصد زه به ټون باندې کلیک واخلم. صرف طریقه درښیم دغه ځای باندې تاسو د صرف کلیک وخلئ. بیا به راشئ په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو به راکي رابټ باندې داسې کلیک وکړئ. دلته پورته خانه کې تاسو ادرس ورته پیسټ کړئ. دغه کمنټ اپشن چې کوم دی دغه لپاره به تاسو دغه کوم ټاګ میمو یا کمنټ درکول کېږي دا کافي کړئ. کله چې دا کاپی کړ دا بدل ته ور سره پیسټ کړئ. دا په یاد ولرئ دوستانو دغه به ضرور ورکوي که چېرته تاسو دغه ور سره ونه لیکئ تاسو وډرا چې د میکس سره پیته نه راسیږي. کله چې دا ولیکئ راشئ په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو چې څومره کوین تاسو وډرا کوئ تاسو به مکمل وډرا کړئ. دلته تاسو ته ښکاري دغه مکس باندې به کلیک وکړئ. ټول به تاسو دغه ځای نه انتخاب کړئ. خو زه اوس ټول نه لیږم ځکه ما سره خو ټون دي. صرف یو سنټ ټون لیږم چې تاسو ته معلوم شي طریقه په دغه طریقې سره ده. راشئ په کنټینیو باندې به ورته کلیک وکړئ. بیا به راشئ په سینډ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. په دغه طریقه تاسو همغه ادرس ته راکي رابټ کوین ولیږئ. خو دا هم ټون ولیږل تاسو په دغه طریقه راکي رابټ کوینز هم لیږلی شئ. RBTC کوین زما وډرا ایرر شو ولې ځکه چې ما د راکي رابټ ادرس راخیستل ته زه ټون لیږم. په هر حال تاسو په دغه طریقه کولی شئ. نو کله چې تاسو ته کوینز دلته راورسېدل راکي رابټ ته نو اوس دا موږ څنګه خرڅولی شو. د خرڅولو طریقه خورا اسانه ده. ګور دلته به تاسو داسې کار وکړئ چې دغه لاندې ټریډ بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه ټریډ بټن باندې کلیک واخیستم بیا به دلته راشئ په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دغه تاسو ته ښکاري په دغه باندې دلته هم کلیک واخیست. دلته به تاسو سرچ کړئ ګورئ RBTC دا به سرچ کې دغه اول سر کې تاسو ته راځي دا به تاسو کلیک کړئ. کله چې دغه کلیک کړ اوس به دلته راشئ موږ یې خرڅوو. دلته په دې سیل بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ. په سیل چې کله کلیک واخیست بیا به راشئ په لیمټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. لیمټ نه وروسته به راشئ په مارکیټ بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. او دې سره به تاسو راشئ دغه کرښه وینئ دغه دا به پورته سطح دغسې ورسوئ. چې کله مو ورسول تاسو سره ټول کوینز چې کوم دي انتخاب شول. وروسته به تاسو راشئ په دغه سیل بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیل بټن باندې کلیک واخلئ اتوماتیکلی به ستاسو کوینز خرڅ دغه د خرڅ بیرته چې دلته راشي دغه ریفریش کړئ. سپاټ ولیټ ګورئ زموږ کرنسي چې کومه ده هغه USDT ته واوښتله. دلته تاسو ته ښکاري دغه ځای کې که تاسو غواړئ دغه اوس دغه ځای نه وډرا کړئ په دغه کلیک واخلئ. لاندې وډرا بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. وډرا بټن باندې کلیک واخیست بیا په دغه انچین وډرا باندې کلیک واخلئ. کله مو انچین وډرا باندې کلیک واخیست بیا دغه ځای تاسو په اسانۍ سره باینانس ته بل وډ ته وډرا کولی شئ. دلته ادرس پیسټ کړئ. ادرس مو چې پیسټ کړل دغه ځای بیا تاسو خپل نیټورک انتخاب کړئ. شو که چې BNB سمارټ چین دغه نیټورک انتخاب کړئ ځکه دغه فیس کم دی. 0.1 سنټ پیس تاسو نه ګرځول کېږي 0.1 یا 0.10. نو دغه ځای به تاسو خپل انتخاب کړئ. ټول وډرا باندې کلیک واخلئ وډرا کولی شئ. دغه فیس چې دی ګورئ 0.1 USDT ده. په دغه طریقه تاسو بیا دلته خپل ادرس سره پیسټ کړئ باینانس نه ورته راواخلئ د USDT ادرس. نو دغه طریقه وه. که چا سره کومه ستونزه وي مشکل وي پوښتنه وي په ډسکرپشن کې زما د ټلیګرام چینل لینک شته ګروپ هم دی هلته پوښتنه کولی شئ موږ ته میسیج کولی شئ.